کریس ګیل هم له نړیوال کرکټ څخه استعفا ورکړه. له ډي جي براو وروسته د ویسټ انډیز یو بل مهم لوبغاړی کریس ګیل هم له نړیوال کرکټ سره مخه وکړه او نن یې د استرالیا پر وړاندې خپله وروستۍ نړیواله لوبه ترسره کړه. کریس ګیل وروسته له هغې له نړیوال کرکټ څخه مخه کوي چې په روان نړیوال شل اوریز جام کې په پرله پسې توګه خرابې لوبې وکړې او په هیڅ لوبه کې د پام وړ لوبه ونه کړه. هغه په 103 ټیسټ 301 ورځنیو او 78 نړیوالو شل اوریزو لوبو کې برخه اخیستې ده او په ترتیب یې 2214 1480 او 1884 منډې جوړې کړې دي. د غراس په مجموعي ډول یې 542 شل اوریزې لوبې کړي چې د ډیرو شل اوریزو لوبو په کولو دویم مقام هم لري او په دې لوبو کې تر ټولو زیاتې 14306 منډې کړي دي. د یادونې وړ ده چې د ویسټ انډیز یو بل مهم لوبغاړی ډي جي براو هم د تیرې لوبې پر مهال له نړیوال کرکټ څخه مخه وکړه.